د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د 3 تنو جنایتباو د وژل کېدو د ناوړې پیښې په اړه د چین له ولسي جمهوریت او د تاجکستان له جمهوریت سره خپله ژوره خواشیني څرګندوي او دا پیښه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان اسلامي امارت د اړوندو ارګانونو لخوا د لومړنۍ ارزونې او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړی لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بېثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بېباورۍ رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د افغانستان حکومت د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په موخه معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ډاډګیرنې ترڅنګ له هغوی سره خواخوږي څرګندوي.